बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ظالم تا تل پسترګ سترګې اچوین کولسا د زړه د تل سره د تکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډېر خلک په دا خطاب څخه پندېږي خو چې د چا په دا خوره په زړه باندې یا د پی ټی ایم په جلسه کې کښېني هر څه دغه ټول نه کوي منګړی دغه څه خبره نه تیرېږو ډایرکټ دونه په حالات خبره کوي علي وزیر په یوه منصوبه ونیول شو بیا د هغې فیصله وشوله د ضمانت فیصله عدالت محفوظه کړله که چیرې یې نه وای کړې ویډیودار درته ویلي وای چې ته د علي فیصله وکړه او چې فیصله وشوله نن په دیش نه ډېرې ورځې کېږي چې هغه فیصله ونارول شوه خو یو سوچ وکړې په دا دیش ترې کښې څه نه وشول په دا دیش ترې کښې ته دلته د دمتوڼي او د زلیخیل په نومه باندې مړ شوې تکلیف درته ورسېده دمتوڼه زلیخیل دواړه مالي جاني هر قسم تکلیفات تصدیق شو په دا دیش ترې کښې په اوړه کښې ملګري په خپل دوی کښېنستی سي د غږ کښېنئ 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 د غږ کښېنئ بول کښېنئ په دا دیش کښېنئ یو بله کیسه راغله چې د وړو امنو طالب ته پلوسنه کوي که چیرې امن طالب راوستی شوي باجوه بیا ته لرې شه په اسلام آباد خدای کښېنوه که چیرې امن د طالب چار وي لاهور ته د دغه کمانډرونه پلوس ورکړي میریا من لیدلی دی میریا نه غواړي کومه ډېر خوند درکوي خپله کوچ روانه دی در سره پوزه HQ پلوس ورکړه که امن د داسې خوښ وي چې که تېز دې راوستی شي بیا په دامني په اسلام آباد څه دی راځو سمیع الحق غوندې مولوي او په اسلام آباد څه واقعیا ورسره وشوه طاهر داور د اسلام آباد نه ورک شوی دی که یې ورته یایې چې امن دا خلک راوستی شي بیا یې خالي کوبل ته کندهار ته وڼه ته بله علاقه ته مه وړه دا غونډ سره ټول که خپل اسلام آباد ته ګذرې راڅکړي بیا 1200 عربه پجک خپل مه خوره چې نیم نیم کانکای ورکړه رب یې پیرا ورکړه دلې در سره خوره خو یوه خبره درته کي حق هیرون دا شاید حق هیرون دا ته یا چې دیږه IGFC یا بل سوچ طرف به راغی چې دا امن او بیا درته رسته کوي تو په دا خلک فکر نه و درته تر کړی تو په وړه خلک یې مړی ولیده شو چې بس چې کومه پالیسي تو رومه وړله او دولت ته اطلاع شي خو یوه خبره زه بیا طالب ته هم کړو طالبه دا منصوبه د تو در چګوله نه دو د تو د مرګ منصوبې جوړې دي په غالب کښې په بازارینه کښې یا یو چې خانه جنګي جوړه کړو هغه شوي دي دغه شوي دي دعواو په بل ورړی وي په کوم به ورړی وي ځکه چې د کوم ولې ده چې کوم یې دغسې خلاف دی صاحبو بیا درته وایي چې دا کوم هغه وکړو کوم دغه وکړل دا فیصله کښې نقده هم خپل سوچ درته وکړه په علي وزیر باندې که چیرې د فوجي افسرونو دا ژمنه شوی وي چې علي وزیر چې ونسي بیا د وڼه سټیرنګ د ویش پلوس شي چې چیرې خپل کوونه دا سټیرنګ نن په جیل څخه د علي سره دی سره نه دی وڼه د خلک دی علي د وڼه د خلک دی
دغه فیصلې بغیر علي IGF چې سل جرګې وکړي دا نه کېدای شي نه کېدای شي لهذا چې کوم مقصد دی پوره تو په د جیل ورځو هغه جیل تو خو په ویش کو خو مقصد د نشه پیرا یو ورې د په ناکامي باندې داسې واسه ورته چکسته په ونک چې کوم د بدامنې یو نوی سازش شوی خو یوه خبره بله درته کو ورته تکړه کېږي وو کېدای شي درته ووایي چې شاه توسه دا نه ومنل نور در باندې روالي ورته چې په کوم شکل چې په کوم نومه باندې هم څوک غلطه منصبه روالي میر دا خلک خلاف وي او یار یې رسي ملګري دا خلک ته دا پیغام حواله کوي سردار عارف د وزیر په کتنه باندې سر نه دی ورکړی د ونه په امن یې ورکړی دی د دغه پښتنې خاورې د امن د پوره قرباني ورکړې د دولت هر ځون سردار عارف دی دا و د سردار عارف د وینې سره غداري وي چې هغه د امن میدان ویش پرېږدي هغه د خپلې خاورې د ترقۍ او د امن چې کیم یو میدون دایمي هغه ورپرېږدي ملګري یوه کیسه بله هم درته کړو دولت ته خلک تقسیمولو کوشش شروع کړی دی چې دا وزیر دی دا دمتوانی دی دا سلیمان خیل دی دا مسجد دی دا دوار دی دا بیتانای دی مختلفې قبیلې نمینه دي یو اعلان ورته وکړي دا ټول د میر د زړه سرونه دي میر څوک به سره تقسیموي میر یو قومي پښتنو میر دا څوک په حیثیت سے څوک نه تقسیموي دیگی تقسیم نہ ہونا نفرت زیادی نفرت پا مڑی ختم کیجی نفرت پا جانی و مالی نقصان ختم کیجی چوک ہاں چدا سوچ دے تروی داد تو دے خیر سوچ ندائی داد تو دے تبوئے و بربودے او دے تو دے معاشی و دے جانی قتلعام سوچتائی لہذا میز دغی ریاستی ادارے تحمیئی کہ دا کیل بند کا اخپل عوام کا خپل خلق ته د زړه د تلفظ کوي چې ازبره د خدای په دا کې مینه شمال وسه په دا جامع شمال درما دولت چې کله د دوه خرینې په مان شي مملا روشي باندې روشي آی وخت کله چې کیم کارنل کلا بونه نسبي او ته یې چې بل کارنل ته چې ټیټونه والے بل خپل چې په کیمه علاقه کې کلاوي ا کارنل ورته یې چې بل کارنل ته چې ټیټونه والے دا په پوری کولی باندې پواړی کې ورکی باندې راو وکړه چې دا مچر ده بل ورځ دا مچر ده سره رټی کړل اته د چرګونه جامه شریدو معاملې مخشه شوې دي حکومتان سپینځیرای چې کیم لري میر د نورې خېلې د نورې قبیلې په سپینځیري راځي چې تاسو ورته روشستای ملکون غون باد نه دی ډېر سات ساړي هستا پکښې داسې خلک نشته چې مخامخ ډېر کلک ځوابر سره یي خو څه کسان چې په واجبونه د نور ملکون هم باندې دیږي لهذا زه ټول ملک ته یې چې هغه کسان نامینېټ کا کوم ته یې وښایه چې زه خیر غواړو خو دغه سړی هغه په مسجد څه دی که په وزیر څه دی که په دمتوني په سلیمان خیل که په داوړ څه دی څوک هم چې په څوک څه تقسیم روالي اهل خلاف تا هغه ملکون چې څه سوچ لري نیک سوچ لري هغه هم خپل کردار ادا کړي میرا او د سردار علي ټول خاندان خو پرېږده د ونه خوږې د مزاحمت یو ویش تاریخ دی که په اوږده تاریخ چا مطالعه نه وي کړې یو اعلان ورته وښایو چې ازبک تاجک هم دلته ډېر پیاوړی ویو خو چې کله ونه خلک روچک شو بیا هغه یې نه د دردونه وایي لهذا دولته چې څوک هم غلطه منصوبه فیصله راوړي او میغه ناکاموي او یوه خبره چې دلته بار کوي چې امن دی طالب پولیس شوي دومره ډېر نشته په دا پورې خندا یې روشي چې دا کیما جامه کې امن
که فوجي یې چې مور وستلی که بل یې چې مور وستلی هېڅ امن هم نه دی روسته چې کوم عارضم ډنډت نه راورته څوک هم مخ ته سیر شي تو صحیح لا نه پکې فوجي ته خو ډېر امن روالي د ورسک په ګېټ په نن هو او ته سره خاندانونه سینما د خیل ګاډي ویلور دي ته یې نه پرېږده ته کوم امن روالي دا امن دی چې خلک په لیارې ژوند کا خلک په لیارې شیطان کا ته دلته په خامران چیک پوسټ باندې خلک چې ژوند ته خپل کاروبار کوي نه ورته پرېږدي په دغه سر په ګردوي باندې په بله علاقه په بله علاقه کښې څو چې کوم چیک پوسټونه جوړ کړي دي چې عام خلک ته په هغه کښې اجازات نه وي په تورې چیک کښې مخه چې کوم سړی مس ویډیو ګوتې در داسې مو شوی تېر شي دا کوم قسم امن دی علي وزیر په نظر دغه کې الزام لګوي دغه دا الزام دی چې دا سخت خبرې کوي او د تو جرنلونه خو د سیاسي خلک نه وکړه تر عامه خلکو پورې کل عام په پریس کانفرنسونه کښې د مرګ دمکې ورکړي دي یا دا قانون صرف د عامه خلکو پورې دی د دوی پورې نشته د تو مشرف نه وکړه تر اوسه پورې عام خلکو پرېږده سیاسي لیډرونو پرېږده دغې آیین ته یې دمکې ورکړې دي چې 28 ترمیم یې نه مانو هغه نه مانو دغه نه مانو بیا ته څرنګه دولت دا خبره کوي دا خو اول مقدمې بیا په تو په چار دي علي وزیر سخت لهجہ نه دوی استعمال کړي تو په اردو کښې متل ده چې سچ کڑوا ہوتا ہے رښتیا درته ویلي دي هلته خبر نه لګېدلي دي او دمیش دولت د انتظامیه او د سیول انتظامیه خبره وشوه سیول انتظامیه کسان بې لور دي زه هلته یوه خبره کوم لږ ته هرو ډارېږې داسې نه چې عوام په تو وي لوړ وي ته ورځ د بل په یوه کار باندې بې اف آی آري نه کوې په خلکو د پښتو جلسه کې کم سے کم د تو دپاره دستې خبره چې کوم خلک یي په هغه جلسې باندې که څوک بیا ډېر کالونه درته وکړي چې چا په پرېشر شې چې روڼ نه شې بیا ته هم اف آی آري نه مه کوه ته هم داسې نه چې لکه څرنګه چې د پوځي نه خلک زړه مړ شو خو غلط عمل دی وجې داسې که دولته دا عمل راوندي او بیا د سره کېږي لہذا د سیول بله دستې خبره چې کېږي د سیول انتظامیه دا د پي ټي ایم مطالبه دو امید دا ورته یي چې میر خور نه پوځي طالب ورځه میر دولت خپل ژوند کې اتم پرېږده هغه دا خبره دی نه په دا شی نه څه داسې دلیل یعنې چې ته په چپیاوي سړی اوس دا خبره ته نه جوړېږي بیخي لاندارسونه خبره دی د میز امن کا دغه د ګوړي چې دا علاقه ته امن روغلي دا دوه دا فارمولا چې کومه درته وشوه خو دا د اعمالو وکړو خپلو امن روشي لهذا یوه خبره دا هم دو چې په دا روډینګ څه وړانګ وي کورینه وړانګ وینې بازارینه وړانګ وینې په بل شو سوالیات نه وي خو چې کیلا جوړوي بجټ پیرا دی چې جاسوس ته تنخوا ورکوي بجټ پیرا دی چې غوړې ټیم ورکوي بجټ یې پیرا دی یوه روپۍ کمایې دی ته پکې سیکشن نه رسي چې میډا ضرورت نه شي لیاره زوی شي یا کورینه وړانګ وي یا بل شی پاک شنه بیانې دلته سره بجټ وي نه روپۍ وي دا دو نمبري دا مزید بند شي او ور بیا مې څه مخکې څرنګ درخواست کړی دی چې عدالت ته درخواست کړي چې تونه خلک یې دي دا یې مه مړوه پی ټي ایم د قیدیونو دا ټوله مجمع دغه درخواست کړي چې علي وزیر باشمول پروفیسر اسماعیل یا د میرا یوسف علی خان یا دغه د میرا چې کوم اویس افضل دی داسې نور چې څومره ملګري دي حنیف پښتین دی فهیم دی جبار دی چې څومره دي د پی ټي ایم ملګري روخوسته کې دغه په داس پورې نه رسوي زه د دغې عوام نه یو درخواست کوم که عادل در سره وونه چیلنج ورکوو چې یووالی شپاندر خلکو کې پاتې سو کوسر سره باندې پی ټي ایم تنظیم سازی شوي دو پی ټي ایم ممبرشپ شوي دی تو متعین تنظیم رو کا پتو پس خلق لگیا دی ممبرشپ کوي اگر تنظیم جوړوي په کومه ریز چې تو تنظیم جوړ کو په هغه ریز باندې بیا تکه چې یو ریز څوک جیل ورته راوړی شي کنه دا غیر منظم انداز شنه په مزاحمت دا بالکل مشکاوي داس نه چې بیرته نه چی خو غیر منظم خلق چک درای شي چې ټیټ شیرو چې غول یې مشکل وي څوک چې تنظیم لري ارزم برقرار ساتي هغه کچک وي کچې پیارو چې غدلای شي نو دوسر په تنظیم سازی کې خپل ټایمینګ دی
په اکثر مرات وکړي امیس چې په کیما رسپنځیک سازي وشپلا یا دلته چا وویل چې مشر ته ور اعلان وکړي چا وویل چې دغه د اعلان وکړي چا وویل چې ور د شپلې وکړي د دغې دنیا یو پنجوي نشي په هر طرف ته امید اعلانونه وکړي په یو تنظیم سره جوړوي ستای یو په تنظیم سره عادت سره کېستای ملګری دام غوالي درچې وړه خلق ته ځانونه ګوشي نشمري اونا خلق سره نام د دغې ساوت وزیرستان یوه قبیله نه ده کوټې چې دغه نه دي روغلي غونډه قبیلې کسان کس له مرکز دی که دلتنی دی که وزیر دی په مختلف دولتانوس دي دا غونډ په دغه ځای صرف ساوت وزیرستان نه درته ویلاوه نارت وزیرستان د سوات نه روغله تر چمنه پره د هرې علاقې خلکو ته راغلی دی په بخښنه سره توسې په اوله پورې قبیلې نه مینه وکړو که زه په پښتونه کښې چې یو پښتون یي ستی بیا دا غونډ یو شایي په داسې قبیلې نه مینه لوړ ذکر هم رای پچا ملګري د رمضان رضا کښې خامخا د مقصدان چوکینه کښې د ممبرشیپ او د تنظیم سازۍ د پوره چې کوم پروسس لګیا وي په دا کښې ورته ډېر زیات مدد ورسره اخیستی بلا خبره دلته چې کوم مطالبات کیږي مطالبات د خامران چیک پوسټ د زیاتای خلاف او د انګور اډا په ګیټ باندې د کاروبار بحالي دا د چا مطالبات ولسونه چکستای دا د ټولو لس مطالباتو د جاسوس شباب کډره په چیرنوس بي دا ورته وایي چې عوام داسې غوړي دا ټول عوام قرارداد پاس کوي چې میز ته د دغه مطالبه ومنله شي دلته د موبایل نیټورک مسله ده موبایل نیټورک وپرېږده موبایل نه خلک یې ټیخ بوتل جوړ کړي دي بټ دا داسې کوي که چېرې خلک یې ذهني خراب کړی دی دا نیمې سیګنلې ورکول چې کوم دي دا د خلک ذهني خرابول دي ویره د زړه نه پې کېږي دا خلق یو برابر ژوند غواړي څوک رکاوټ دی په دا خبره باندې چې دی سیګنل نه پرېږدي دی لیارې نه پرېږدي دی امن نه پرېږدي دی هر هغه شی چې دا خبره پرې جوړېږي هغه نه پرېږدي دغه خلک ظاهره خبره د اشاره د آی جی اف سی په طرف ته میر دغه اعلان ورته کړي چې دا مسلې را بند کړي شناختي ګاډي نه احسان دغه خبره یو دروند دی هیڅ جلسه جلوس هم انسان دی وخستی یو په سوشل میډیا دا کیسه کړې ده چې بدامني د یو شای دی بل شای دی شناختي ګاډي نه ټول کور ور بلاک دي زولکرنیل باچار د ناروغ ادریس باچار د پوره چا شناختي ګاډي نه بلاک د چا سکولي نه باندې څوک په شیډول فورس راچولې دي د مرکزي ملګري سره د مو مشوره جاری د یو ټیم ویني سلامي جوړوي چې هر ځای ته چې کوم ملګري ته کومه مسله ده هغه تفصیلات روغلي په مرکزي سطح باندې د دغه حل کولو کوشش کیږي یو ملګری هم هیڅ مشکل څه نه پرېږدي دا تحریک په خپل یو ملګري باندې دارېږي او چې کوم سیول افسرون یا شناختی کارت بلاکوي یا ایجوکیشن افیسر دی آپ ایجوکیشن سے پی کې ملګری وویني لیار ورغوړي کارپاوی یا په سیول انتظامیه کې یو کلاس دی ته ته یوه خبره وکړو په مو پرېشر دی او په دغه نو څوک سره پرېشر وچوي په تو مړی کو څومره غیر انساني چار دو ته په پرېشر لوند دا چار ما کوه آی ایس آی په تو باندې پرېشر اچوي نور خفیه ادارې پرېشر در باندې اچوي بیا ته هغه ته دا کیسه وکړه چې په آیین څه دا کیسه جایزه نه ده غیر آییني چارې ته په مناسب ظریفۍ خپلې کوه نو لہذا میر سیول انتظامیه کښې چې څومره ادارې دي هغه ته یې چې تاسو د خپل اعمال ما کاویسای احسان کوچای بشمول چې څومره بلاک شناختي ګاډي نه دي یا په دا خبره باندې د تحریک نور ملګري ته کوم مشکلات وجود دي هغه د حل کولو کوشش وکړئ ځکه چې دا هغه خلک دی چې د هر مظلوم سره ودرېدلی دی او دا انتظامیه چې کوم خپل مظلوم خلک دی د هغې سره هم ډېر درېدلي دي وانا بازار خوال په ټول نه غټه شکریا ادا کوي وانا بازار تاجر بل د امن ملګرتیا کړې ده د وانا بازار تاجر چې هر کله په دنه چا باندې وخصې دي که نور واسې نه رسېده په رس رنګې ورکتلي دي
دغه بازار تاجر تل چې د امن چاک ساکړی دې سپورټ کړای دی نن هڅه مل ګدلی د خپل دکانینا بازارینا دغه پورا بند کړی وی او خلک روغلا او تاجر برادری غونډه روغلی واره کې ونه نو له هغه دونه تاجر برادری تمیز دی دا خلک سره ویلو دی چې کله کله په ولګاولا د دوسته بازار باندې کا دا خلک تاسو په روغلا کسپاریون او دا بازار یې تاسو کو بیا هم سره ویلو دی چې د ټول سره په ډېر دلته کوم د ټول سره په ډېر دلته دغه عوام خیر دی امید دونه پی ټی ایم چې کینن مطالبات دي پاک شدا شای شامل دی چې دنټونی د سلمان خیل د ناصر وزیر په دغه زلاکشه چې کومه مسلې دي د نور پښتنې دي دغه حل کول د ریاست جلد از جلد کوشش وکړي دلته پداک شنونا منفی چې کوم کردار ادا کیږي دغه ټیم په طرفه دا د پانشي دلته په مختلف سړکینه باندې د غلې ډاکټر او دا غفایم شریف شوی دی پدا والا سره سول انتظامیه ډي پی او ته عرض دی چې تخپل ریټ بحال وسوتا تخفایت ما پلم لا واسه دلته یو بل خپل سره ورځي ته پدا سړي د څه په یاري د خلک تحفظ وکړي دا د ریاست خپل ریټ بحال وسوتي ملګری اخر دلته یو بیا دا خبره کړو ځکه چې مزدای په لاوړه ولا دا د دې قومي تنازعات چې دغه تنازعات خلاف د پی ټی ایم عمل لګوي ډېر چې کومه تنازع جوړه وه په آج شهد میر ملګري کردار ادا کړ باوجود دغه چې څه خلق نه وو پاس د میر ملګري په کردار ادا کول امید و چې دغه نوی پاس خپل خلق همدای خپل عوام همدای چې دغه پاسې دغه پاسې پورا اته څه یې ودوي میرو بیا هم کردار ادا کوي بیا هم کردار ادا کوي او دونه په یوه خبره وشوله د کور د ړنګولې نو کورونه چې کوم دي دا د یوه سړي نه وي بداکشه بچی ارشدنا وګړي د غونډه حق وي دا انسانونه نور انسانونه حق پر شوی شي دا زميز ټول قبایلی په ټول پښتون چې چیر شه دا اصول دي چې په یوه باد باندې شاه کور لګیږي مسکین خپل تخصص کوي چې کور د یو سړي نه وي په لګړوي دا د کور د ړنګولې پیسې نه دا کومینا حسابونه واپس دي بڑا تاسو سازو چې د دې په کاڅه جایز سوچاوي په قبایلی نه پوناش کړای راغلی کړای خو بیا وی هو دغه د بل سریار وکړي داسې چې بل انسان سره ساغات شکري او نکري او دونه خلک او پښتني دای وخت چې وڅستای دوه لسنه پښتني ولې دي لسنه شتای چا ورځول دغه سرمونه د امن نومي کړی دی باغینه وروړي وي دا وایي چې ورځول دا می ستاسو امن خبرې کوي دا می ستاسو د خلک د ژوند خبرې کوي او د ټول نسل په دغه ځل برسونه نه ورکول دغه پورې دغه پلوټ نه ورکول څو په څومره سنا دا صرف دغه حال نه دی چې دا څه تیر شي پرته څه ډېر په ماسي جلا کې څه ورونه دي خوانګي دی وړي کړي بچیون دي چې لوسی نه پری دي چاپ شي پری دي او خدانه یو د دوه سنه د دغه مو دا څه چې وایي دي دا د دالو چینه خلق ته ورکوي د جاسوسۍ د پوره نیمې روپۍ چې څوک دا ورکي په نه خرڅ کړی وای د بامینه په وکشن د خرڅ کړی وای دا خو ورته امن ورته تو ترجیحات بلدي تو ترجیحات بلدي دغه څه د میز په طرف نه واړي کې ورکی وراته دمره غریب خلکو چې واړي کې بچ وسپونی کوله اسپونی نه کما او وړي کې ورکی چې سکولي نه واسطه لري آینده کړل ما دا خلک د امن دوا په کومه طریقه کوي په یوه خبره د ټول پښتنو ته کو چې څه تیریږي غم نه کې پی ټی ایم ستا دی ان سره په هر ظلم سره نه دی په فرند کوي نشتای پی ټی ایم ستا دی دغه بچی ذکر کا په شش محلات څنګه کیږي په هغه ځای څنګه کیږي چې په کیم سره هغه سړی سره کېږي دا دوی وڅ څه خپل دی دولت وې څه ذکر کیږي څه د حقوق خبره وکړي او خلک نن کالی په جیل شګای نن کده میر نورمال غریب په جیل شدي
نن کله پی ټی ایم مشر نه وکړه کسر پر خلک تنګيري دا ورېدي زه په قسم سره درته وایم یو ته په حق باندې رښتونی نیولی دی چې دا نه درکاوه ځکه دی دا ورېدي کلي نور ته په هېڅ ګناه نه دی کړی په دا خبره باندې ګناهګور ته بلکل درته اجازات ورکړی چې څه کوې کوه خو د څوک د مظلوم ملګرتیا کړي هېڅ ته جزې نه ورکوي تحریک و همیشه د خپل قوم د خپل وطن د خپل خلک دپاره په مخ دروي د وړه د امن کیسه مې لاسونه نه وکړي دا کیسه د افغانستان نه راوکړه تر باجوړه پورې لګیا شوې ده د افغانستان نه راوکړه تر اټکه پورې تر ټوله پورې چې پی ټي ایم درته ویلوړ وي او د بدامنیت خلاف مزاحمت کوي د جنګ خلاف مزاحمت کوي د امن او د دغه قوې د خپلواکۍ او د زورواکۍ د درکولو دپاره و एक रियासत दो दस्तूर एक रियासत दो दस्तूर ये जो न मालूम है ये हमें मालूम है जो न मालूम है یو بچای دی د دې قوې د دې کلي علاقې دی هغه یې چې موږ تر دی نظیرالله نامیږي هغه یې په کراچۍ کښې میاشت ساواز نیولی دی دا یې درخواست کي چې که ته ګناه کړی وي عدالت ته پیش کړه آئین شته دی که چیرې ګناه نه وي کړی رخصت یې کړه موږ ټول عوام د تو سره به سمون د تو چې څومره هم میسینګ پرسنز لاپته افراد دي د هغې د عدالت ته د پیش کولې او که څوک د ګناه دی هغې د پولیسولو مطالبه کوي خدای مو تل خوښو لره خدای مو په خیر ښه لره او د عالی وزیر د پولیسولې پوره سورې د اواز ما میر په اسلام آباد سے پریس کانفرنس کړی و رژار راونهدو که عالی وزیر زر تر زره خلوص نه شو بیا چې تحریک کیمه هم پرېکړه وکړه بیا چې څومره حساس ډول دا خلکو پاک شوي لوړ وستی میر تاسو بیا اوس د ځانمارچینې او بیا په مخ د تګ فیصله وي چې علي په جیل شوي بیا د میرغونډ په جیل شوي بیا یو هم په ځون څنګه دا ایرانه کوي ملګري نعره دا وکړه چې ظلم کوي طالب وي ګوډ وي خدای مو خوښ ولره ملګري اکثر د میر په تقریر نقشې د میر د ملګري څه مشکلات د میر ځای ویر شي او ګیلانه کې میر هر ور د خپل ملګري یو مشکل هم د زنه وتلی نه وي وخت په وخت دا مزاحمت جاري وي ډېره مننه مولوي صاحب دا وکوي ویشتو سکونه کوي